د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلی. ملګرو څنګه چې تاسې په متن کې ګورئ یا بیا لولئ، په هغې کې ما لیکلي دي پښتونخوا که پاکستان بیا دی پښتون که پاکستانی. په دې په اړه به درسره خبرې کوم. ما سره یوه لنډه ویډیو هم ده، دا دغه چې دی تاریخ شیر په نوم باندې یو د پښتونخوا زموږ یو پښتون دی او په دې میډیا کې ډېر زیات فعاله دی، ډېر زیات فالورز هم لري. خو هغه داسې چلی چې یا خو دې ته ښودل شوي نه دي، خو دا ډېر زیات یو په دې دغه د ویډیو کې بیا اول زه تاسو ته لږ شان دغه کوم چې بیا زه پرې خبرې کوم چې تاسو په مخکې په مقصد باندې زما ورسېږي. زه به دا په اول ځل درته په افغانستان کې داسې لالونه ښیمه چې دا به تاسو ته نه چا په سوشل میډیا خولي او نه په الکترونیک میډیا باندې. زه په کابل کې نن یوازې پاکستانی نه یم ولاړ، دا زما ګیر چاپېره چې کوم ستوري ولاړ دي دا ټول پاکستانیان دي. اول خو په دې باندې خبرې کوم، ګوره دا وایي چې زه یوازې پاکستانی نه یم ولاړ، دا ټول چې دي دا د پښتونخوا پښتانه دي، وایي دا ټول پاکستانیان ولاړ دي. ګوره دا دومره بې شرمه انسان دی چې دا په دې باندې نه پوهېږي چې ته لکه خو پښتون یې، خو داسې ووایي چې څنګه زه دلته پښتون راغلی یم خپلې پښتونخوا ته، یا افغان راغلی یم خپل افغانستان ته، یعنې زه یو پښتون راغلی یم افغانستان ته یا افغان راغلی یم افغانستان ته، او دا نور هم افغانان دي، پښتانه دي، په افغانستان کې ولاړ دي، د دې ځای کې محصلین دي، دلته خپل تعلیم کوي او دغه کوي، دا خپل تعلیم ته دوام ورکوي. نو دا ګوره دا ډېر په بې شرمانه توګه باندې وایي چې زه پاکستانی او دغه نور ما سره چې څه ولاړ دي نه دام پاکستانیان دي. یو خو داسې چلی چې دوی همیشه هغه خپل اصلیت دوی نه پیژني، د دوی نه خپل اصلیت اخیستلی دی او دوی خپل هم د لاسه ورکړی دی، او هغه شی چې جعلي کوم د دوی پیژنګلو ده هغه په دوی باندې خوستلې ده او دوی چې دی په ماغه جال باندې روان دي او په خپله پښتونولۍ دی ویاړ نه کوي، په پښتونخوا دوی ویاړ نه کوي، دوی به په چی ویاړ کوي؟ په پنجابي ریاست او په پنجابي توپ یا په پاکستاني توپ. نو دوی ویاړ چې دی هغه دی. نو دا به زه لږ نور هم دغه کوم او زموږ دپاره د فخر خبره دا ده چې دا په افغانستان کې سبق وایي، دا د افغانستان دپاره ومهو د فخر خبره ده، ځکه چې په دې باندې د بار نه کمې ګوتې اوچتېږي چې دلته کې امن نشته او دلته کې تعلیم نشته او دلته پرمختګ نشته. نو دا د هغې نن ژوندی ثبوت دی چې په بازیدرو خان یونیورسټۍ کې او موږ ولاړ یو د هغې سټوډنټانو سره چې هغه د بار ملک نه راغلي دي او په افغانستان کې تعلیم ترلاسه کوي. سټوډنټان دي، د میډیکل سټوډنټان دي، انشاءالله سبا له بعد د دوی نه د ټاپ ډاکټران جوړېږي. ګوره نورې خبرې سمې وې، ځکه دوی راغلي دي صحیح د افغانستان کې تعلیم کوي، زده کړې کوي، دا ښه خبره ده، خو اول باید دا زده کړي چې دا پښتانه راغلي دي، د پښتونخوا نه راغلي دي او په افغانستان کې زده کړې کوي، یا افغانان راغلي دي خپل افغانستان ته او په افغانستان کې زده کړې کوي. دا چې کله درته وایي چې پاکستانیان راغلي دي، په دې باندې دوی اوسه پورې پوه نه شول چې افغانان په دې باندې لکه خوشحالېږي نه، بلکې نور هم قهرجن کېږي، لکه دا رقم خبرې چې څوک کوي. ځکه موږ چې دی پاکستان نه منو او خاص کر پښتونخوا چې دی دا د افغانستان برخه نه ګڼو. نو په دې خاطر باندې هر افغان چې دی که هر پښتون د پښتونخوا دا خبره کوي، هغه چې دی هغې سره بیا هغه مینې ختمیږي. ځکه چې تاسو کله هم افغانستان ته راځئ نور هېڅ پاکستان نه مو یادوئ چې موږ د پښتونخوا نه پښتانه راغلی سو. دا خبره خوشی کولی صحیح ده، تاسو سره که دغه ځای دغه شناختي کارت دی یا هغه پیژندپاڼه چې ده په هغې کې صحیح ده که تاسو ته پاکستاني لیکل شوی دا به د وخت جبري، چې ځکه په تاسو باندې دا درتپل شوی دی او تاسو یې د پنجاب په حواله کړی یاستئ، نو هغه دا شناخت تاسو درکړی، ځکه ستاسو د خاورې په بدله کې چې ستاسو خاوره هغوی اخیستلې ده، دغه یو شناخت دا جعلي شناخت چې دی دا یې تاسې درکړی دی. ځکه دې په بدل کې ستاسې په خاوره باندې واکدار دی، ستاسو په وسایل باندې واکدار دی، دا تاسو سره کوم دغه نه دی کړی، داسې کومه ښېګڼه یې در سره کړې نه ده یا ښېګڼه یې در سره نه ده کړې، خو دغه په بدل کې چې دغه ستاسې په ځمکه واکدار شوی دی، ستاسې بهرنی سیاست، داخلي سیاست ټول د هغې په واک کې دی، نو د هغې په بدل کې دغه یو پیژندګلو دغه درکړی شناختي کارت تاسو په جیب کې خوستلی، تاسو که په دغه پاسپورټ باندې بهر ځئ نو دا کوم د ویاړ ځای نه دی او نه پاکستان کوم داسې ویاړمن سټیټ دی یا حکومت دی چې تاسو په هغې باندې فخر کوئ. او که بې چېرته لکه دوی کله کله وایي موږ اتومي سلاح ده، پاکستان اتومي پاور دی،
ورځو د همیشه دا وایم که اتومي سلاح لري که څومره پاور لري هغه چې دی ستاسې نه دی ته پکې بیا هم هغه حیثیت نه لري د هغې د چلولو د هغې د واک دا ټول د پنجابي سره دی نو لږ په دې خبره باندې ځان پوه کوئ خپل هم لږه مطالعه در سره وکړئ او خپله په دې خپل پښتونولۍ او د پښتونخوا په خاوره د پښتونخوا په جنډه په دې باندې ویاړ کوئ مه د پاکستانیت او مه د پاکستان په جنډه باندې نو دلته موږ سره ډاکټر صاحب دی هغه هم په دې موضوع باندې خبرې کوي نو ما خپلې خبرې لنډې کړې چې ډاکټر صاحب خبرې وکړي ډاکټر صاحب په خیر راغلی او تاسو خپل نظر هم دغه د پښتانه چې د کوزي پښتونخوا ځان ته پاکستانیان وایي افغانستان ته راشي بیا ځان ته د پاکستاني خطاب کوي او ځان ته د پاکستان وایي نو دې په اړه باندې که تاسو خپل نظرونه شریک کړئ دا به دغه محترم او قدرمن ورور رماني صاحب او محترم ورور رسا صاحب تاسو ته او د لوی افغانستان تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم یو نړۍ مننه کور مو ودان ډېره ښه موضوع ټاکلې ده الله دې موږ ته توان راکړي چې د لوی افغانستان په ارتباط او د ستاسې د موضوع په ارتباط او د دغسې د لږ تعلیم یافته ځوانانو په ارتباط باندې زه ورته ګلخان هم نه استعمالوم خیر دی مونږ غواړو چې دوی متوجه کړو خپلو دغه ته خپلو کړنو ته او خپلو اعمالو ته دا لږ څه وخت وړاندې تقریبا موږ او تاسې د سر په سترګو وکتل تقریبا داسې دقیق به مې یاد نه وي چې څو میاشتې وړاندې په د پښتونخوا خلکو ته د پنجاب خلکو دغه اختار ورکړي چې هر وخت تاسو پنجاب ته داخليږي نو د پنجاب ویزه باخلي به ویزه نشي داخليدلی نو زه اوس په دې ځوان باندې ډیر افسوس کوم چې ځان ته یو څه هم وایي ما ته له خندا په دې باندې رااله چې داخله په څه باندې دوی اوسه پوری پښتونخوا کتن د پاکستان برخه نه ګولي د پنجاب ریاست د اوس هم په دې باندې نه پوهیږي دا د موږ ته د دې خبرې جواب راکړي چې دا ټک نښته وګوره لکه په اروپا کې چې ګرځي او دا ټک نه دی خو دا لکه چې په خرابه او جنگ ځپلي علاقه کې ته ګرځي دلته اوسه پورې دوی ته لږ شعور پکار دی چې د پښتونخوا په ټولو طبیعي زیرمو باندې چا خېټه اچولې ده لکه په ټولو ته لکه د غازو باندې او په اوبو باندې او په برق باندې په پښتونخوا کې یو لیټر برق تقریبا د سلو نبره دی او پنجاب کې په 6 روپۍ او روپۍ باندې دغه کېږي او د دوی نه په 1 روپۍ خلی د پښتونخوا د حکومت تابع ته په دوی باندې په 100 روپۍ خرڅي او پښتونخوا کې په دغه کې په پنجاب کې هغه برق د پښتونخوا برق په 6 روپۍ ډیر کم ماته د دقیق معلومات نه دي خو څو چند دی بیرته په دې پښتونخوا باندې قیمت خرڅي زمونږ دا خو د سیاست د نگانه د لوی افغانستان د تاریخ د نگانه یو وړه خپل باندې دا خبرې کوي او زه په دې باندې نه واړم چې په دې باندې موږ باس وکړو یا د هغه نورو پښتنو مشرانو موږ فکرونه یا دا وی ذهنونه زخمی کو او خو زمونږ ټول ته خواست دا دی چې زمونږ د لپاره په شریکه باندې کار کول پکار دي ځکه زمونږ دښمن چې دی هغه مکار او ډیر غټ دښمن دی او داغه د ذلیل کولو لپاره یا داغه د منځړولو لپاره داغه نه د خپل حق حقوقو داغه سره د لپاره نو زمونږ د لپاره ډیره جوړه مبارزه پکار ده او دا حل کې دی چې موږ سره موږ د خپل تاریخ څخه آگاه شو زه په دوی باندې ډیر افسوس کوم د پنجابي ریاست د هغه مکر ته او د هغه تاریخ ته دوی مزایل جوړ کړل پاغه باندې ابدالي او سوریه او د نمونه پیکې خودل مګر اوسه پورې پنجابي ریاست پیو پونتون باندې د ابدالي نوم کې نه خود پیو پونتون باندې غزنوي نوم کې نه خود پیو پونتون باندې سوری نوم کې نه خود اول چې دوی زمونږ د تاریخ دشمنان دي پنجابیان داسې خای چې افغانان یا پښتانه د تمدن او د ترقۍ او د علم او د پوهې څخه ډیر لري دي زه په دغه ځوان باندې او د په شان په نور ځوانانو باندې غږ کوم چې پاکستان تاسو وایي چې پاکستان اټومي طاقت دی ماته اوس هم پاغه کې لږ شک معلومیږي خو دغه یو خبره مې شک لري کوي چې دا اټومي طاقت پاکستان ته ډاکټر عبدالقدیر خان ورکړي او هغه افغانو تاسو وګورئ چې دا هغه حالت د کوم سرنوشت د کوم حالت سره مخامخ کړل
او نن هغه ولې هغه سره څه کیږي هند کې چې چا اتوم جوړ کړو هغه ته دا مکافات ورته ورکړي چې تاسو ته ژوندې ته به د هند رئیس جمهور وي نو زه په دې باندې ډیر افتخار کوم د هند په دولت باندې چې هغه د اتومي بم جوړونکو ته څومره مکافات ورکړل او په دوی د ډاکټر عبدالقدیر په حالت باندې ډیر افسوس کوم او خصوصا دغه ځوانانو په حالت باندې ډیر افسوس کوم چې دوی د ډاکټر عبدالقدیر خان د درس څخه عبرت نه اخلي هغه نه اخلي چې هغه ته دوی سور کړ پنجاب ورته سور کړ نو په دې خاطر باندې زه په دغه ورور باندې چې دا غنوم اغستل لازم نه ګڼم او د په شان نور ځوانانو باندې غو کوم چې تاسو خپل تاریخ ته مراجعه وکړئ خپل تاریخ نه ځان خبر کړئ زه لکه په دې باندې د زیاتو پښتنو د مشرانو پروفیسورانو نه او د فرهنګ او د ادب د خاوندانو نه یو څه ګیله لرم لکه چې مونږ په هر غونډه کې او په هر اجتماع کې مونږ ویو چې مونږ 15000 کلن تاریخ لرو حال دا چې مونږ خپل ځوانانو ته د خپل 200 کلن څخه تاریخ څخه دوی خبر نه کړل چې زمونږ په دې 200 کلونو کې د احمد شاه ابدالي امپراتوري سره کم ته منځ ته راغله او سره کم ته د منځ لاړله او ولې د منځ لاړله او د چا د لاسه د منځ لاړله او مونږ بیرته هغه امپراتوري څنګه کولای شو چې را ژوندۍ کو نو په دې خاطر باندې د ټولو پروفیسورانو او د ټولو تعلیم یافته او د ټولو شاعرانو او د ټولو فرهنګ پالو او سیاست پالو ورونو څخه هیله کوم چې د خپل وس او توان مطابق څخه زیات په دغه برخه کې کار وکړي چې تر څو افغاني ځوانان په افغاني جامعه باندې وروزل شي او د خپل افغاني 15000 کلن تاریخ څخه خو لا خدای د 200 کلن تاریخ نه خو باید خبر شي چې هغه د خپل تاریخ په وګړو کې هغه پوښي چې زمونږ سره زمونږ د تاریخ دښمنانو زمونږ په جغرافیه کې موږ سره څه کړی دي او زه په دې باندې ډیر افسوس کوم چې علي وزیر په زندان کې دی مګر ایمل ولی خان آزاد سریسترګي ګرځي محمود خان اسدی سریسترګي ګرځي زه په دې باندې ماته یو غټ شک پیدا دی چې دوی اصلا د چا د لپاره کار کوي محمود خان اسدی خو مخکې یو څه ویل چې موږ د فوز دغه کوو موږ پاکستاني او څنګه نه د خپل پلار تاریخي خدای نه خواسته خرابه کاغه ته یو هغه باندې یو تور داغ لګولو نو زه د کوزي پښتونخوا په پښتنو مشرانو باندې او د لوی افغانستان په ټولو مشرانو باندې غږ کوم چې خپل ځوانان وپوهي خپل ځوانان خپل تاریخ ته متوجي کی چې وو د موږ دغه تاریخ موږ ته د نیکونو په وینو باندې جوړ شوی دی او موږ ته دغه تاریخ څخه موږ څنګه ساتنه وکړو او د دې لپاره څومره کم تدابیر نیول پکار دي او دا نه دي چې زه یو څه کې پی ایچ ډي واخلم بیا د پاغي په موضوع باندې هغه باندې بیا د زه وغږیږم نه زمونږ ډیر پروفیسوران دي چې خپل کورنۍ ته خیر نه دی رسیدلی نور عوام خلاپري د خپل ژبه او خپل فرهنګ او پښتونخوا او لوی افغانستان خو پرې ده نو زه په دې ټولو باندې غږ کوم د لوی افغانستان د تلویزیون د لارې نه چې ټول د لوی افغانستان د تلویزیون طاقت او قوت جوړ شي اکلن ته نور نشي کولای چې څوک دغه شیر کولای خوشي دغه زمونږ आवाज خو د نورو پښتنو سره د نورو افغانانو سره د نړۍ په ګډ کې خوشالي کولای شي نو دا په دې خاطر باندې هغه پنجابیانو یا هغه د افغانانو د ستر تاریخ دښمنانو مونږ ته داسې ضرر نه رسولې لکه دغه پښتنو چې مونږ ته رسولې دي چې مونږ په خپل لباس کې مونږ ته خپل ورور خپل د ژبې ورور خپل د قوم هغه مونږ ته بلا ګرځیدلې دي ما مخکې پروګرام کې یادونه وکړه چې ګلمن وزیر چا شهید کړ نو موږ دغه پښتنو د رسوا کولو په خاطر دغه پښتنو د پیژندلو په خاطر باندې خپل فرهنګي چاري باید پیوړی کو تر څو پورې دغه اشخاص د پښتنو په نوم باندې موږ او تاسو خپل ټولونو ته معرفي کو چې دغه خلک څه غواړي ځکه دلته ډیر د آیسای جاسوسان داخل شوی دي د پښتنو په لباس کې په ګوندونو کې داخل شوی دي چې دا غوي د خپل د آیسای د دوام د لپاره د آیسای د طاقت او د قوت د لپاره او د لوی افغانستان د جوړېدو د مخنیوي د لپاره هغه څنګه زمونږ او د ستاسو په لباس کې کار وکړي تاسو محترم انور الحق کاکړ وکتلو
چې هغه د افغان په نوم باندې پاسپورت اغستی او په انګلند کې او لاړلو آی هغه څنګه استعمال ک زه د کاکړو قوم ته ډیر احترام کوم دا نه ده چې په پاده کې یو غوامیتیاز یو کې او د ټولې پادې نوم بچي نه کاکړو قوم غیرتي قوم دی خو دغسې یو بدبخته په هر قوم کې پیدا کیږي او نن الحمدلله تیر ورځ هغه په انګلند کې ونیول شول چې تا دوکه کړې ده تا دروغ ویلي دي تا د پاکستاني وي او تا د افغان په نوم پاسپورت اغستی پاسپورت یې ترې نه بیرته واغسته او زندان ته یې ویوړو نو په دې خاطر باندې په دغه باندې مزغه کوم چې وروه تلک په دې خپل خبرو باندې فکر او سوچ وکړه او داغه نو وروسته چې بیا د خپل خبرې جواب نشي ورکول چې ته په خیمانه چې داغه نه راشه نن په خیمانتیا د خپل کړو اعمالو څخه وکړه او خپل ځوانان متوجي کړه خپل د خپل قوم د خپل ملت او د خپل ژبې طاقت او قوت جوړ شه زه بیا په تکرارن دا وایم چې هر هغه پښتنو چې د ګلخانانو مرسته کوي د مجبوریت نه دا خبره کوم کني ما نه غوښتل چې د ګلخان نوم ورته واخلم د دوی مرسته کوي هغه به د خپل سفارتخانو سره په ارتباط کې شي چې تر څو د دوی نه دغه د جرمني پاسپورت د امریکا پاسپورت د برتانیا پاسپورت یا د ډنمارک پاسپورت ورنه واخلي او دغه امتیازاتو نه به برخې شي ځکه دوی زمونږ په قوت باندې زمونږ په طاقت باندې زمونږ په نوم باندې منګه تخریبي نو په دې خاطر باندې زه بیا دا تکرار کوم چې د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه چې موږ ته زمونږ د قوم زمونږ د ملت زمونږ د ژبې زمونږ د تاریخ دښمنانو موږ ته دومره ماتې نه راکړي لکه چې موږ ته په خپل لباس کې خپل پښتنو راکړي ده نو د دې لپاره زمونږ د لپاره ډیر کار کول پکار دي دلته په ډنمارک کې هم زه د څلور کسان پیژنم چې د پښتنو په لباس کې پښتانه تخریبي د پښتون د افغانانو په لباس کې د افغانستان خاوره تخریبي د افغان په لباس کې د لوی افغانستان نوم تخریبي نو په هغه باندې موږ کومه چې خپل ځانونه اصلاح کی او غني دغه سی بیا بل ورځ موږ د تلویزیون په پردې نه خلکو ته افشا کوو او خلکو ته به خو چې پلانې ته متوجي وسګي چې دوی د افغانستان دښمنان دي دوی د پښتنو په جامه کې د پښتنو د تخریب په خاطر راغلي دي دوی د پښتنو په جامه کې د پښتنو د نهضتونو د ټکولو په خاطر باندې راغلي چې دا نهضتونه څنګه وټکید وي د خپل بادارانو د خوشالولو د خپل بادارانو د تنخوا په بدل کې نو په دې خاطر باندې زه دا لازم ګڼم چې موږ د لوی افغانستان د تلویزیون د لارې د نړۍ په ګوټ کې خپل دوستان وپوهو چې دغه خلکو ته متوجي وسیږي چې د افغان په نوم باندې کوم پاسپورت اغستی دی او هغه د آیسای د لپاره کار کوي هغه د افغانستان د سفارت سره معرفي کوي تر څو دغه امتیازاتو څخه به برخې شي نو ان شاء الله نورې هم په دې باندې خبرې کوو محترم زمانی صاحب دا زما لنډه او مختصره نظر چې تاسو سره شریک کړو ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیره ښه خبرې مو کړې دغه یو ورور دا میسج را لګړی و محمد خان ایمل ولی ګندپور او داسې نور د ټول د پنجاب بیان غلامان دي بالکل دا خو صحیح خبره کړې متین ورور ډاکټر صاحب سلام درته را لګړی مخکې ستا خبرې مخ کړې مننه درنه زموږ خپل سلامونه او وړاندې کوم یو نړۍ مننه د متین صاحب مننه راساسه تاسو خپل نظر په د کوي ډیره زیاته مننه باور صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته او د لوی افغانستان ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم نو باور صاحب تاسو د تل په څیر باندې ډیره ښه موضوع انتخاب کړې ده او همدغه موضوعات چې زمونږ دغه اوسني حالت او دغه موږ همدغه سره غلاس په ګریوان او د تکار په کار دی او تاسو ماشاءالله ډیر همیشه ډیره ښه او په ځای موضوع انتخابوي نو زه راځم دغه ویډیو په ارتباط باندې چې تاسو خبره کړله دغه ورور خبرو ته چې اول خدا ډیر د شکر ځای دی چې افغانان اوس دومره رایښ شوي دي او هغه دومره خپل په ملي ګټو او ملي ارزښتونو باندې او هغه واقعیتونو باندې پیښ شوي دي چې حتی که داسې څوک یو دغه حرکت هم وکړي هغه ټول په میډیا کې هغه دغه کوي او هغه پوښتنې یعنې کوي یعنې دا خو شکر دی چې ډېر ښه کار دی چې دغه د افغانانو کې دغه مینه او د وطن احساس پکې پیدا شوی دی نو راځم اصلي خبرې ته
چې که موږ وګورو باورا صاحب تر کومه چې زما په یادېږي دغه څو دولتونه چې په دغه څو کلونو کې راغلي دي دغه 3 لسیزو کې یا 4 لسیزو کې که هغه د که د جمهوریت دولت و په اول کې د داود خان په وخت کې او که نه هغې نه را په دې خواته که خلقیان راغلي دي که پرچمیان راغلي دي ورپسې که مجاهدین راغلي دي خو که هر دولت د هر ایډیالوژي خلک چې په افغانستان کې په قدرت کې دغه ټول یعنې دغلته کوم مشکل نه و ولې پاکستان دغه ټولو ته په بد نظر یا دغه ټولو سره دشمني اعلان کړې وه نو تقریبا یعنې دغه ټول ملکونه چې وو هغه دا مهم نه ده چې په افغانستان کې که دا خلقي دی که پرچمي دی یا د هر ایډیالوژي که ملا دی یا طالب دی که هر څوک دی ولې ځکه د پاکستان پالیسي د افغانستان د خلکو سره ده د افغانستان د ملت سره ده د پښتنو سره ده چې دغه پښتانه په دغه حالت کې وساتي نو انشاءالله پاکستان به هیڅ وخت په دې باندې بریالی نه شي چې نور دغه خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي ځکه چې اوس انشاءالله پښتانه یې شوي دي او پښتانه په خپلو خواو بدو پوهېږي یا په دې پوهېږي چې زموږ اوس په چیچ کې ګټه ده نو انشاءالله دغه هر څه مثبت طرف ته روان دي او بل د تاریخ په ارتباط باندې مخکې ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې چې موږ دغه دومره تاریخ لرو ولې زموږ متاسفانه چې د تاریخ نه څوک خبر نه دي نو دا ډېر ښه کار دی ډاکټر صاحب چې په دې ارتباط باندې کار هم وشي او به خصوصا دغه د میډیا کې ډېر په دې ارتباط کار وشي چې دغه کوم هغه تاریخي دغه چې دي هغه په دې دغه خلکو سره شریک شي او دغه خلک د تاریخ نه خبر شي خو ډاکټر صاحب دلته یو بل مشکل هم دی موږ افغانانو کې چې موږ همیشه شاته نه ګورو او که شاته هم یعنې ډېر دقیق نه ګورو او ډېر دقیقه مطالعه د شاته نه لرو همداسې روان یو هغه هر څه چې مخې ته راځي هماغسې کوو ځکه که موږ تاریخ وګورو دغه حداقل دغه 10 کلن تاریخ خو اوس خو هغه کتابونو کې هم نشته دی یعنې په دغه یوټیوب کې هم سړی مراجعه وکړي دغه انټرنیټ کې هم کولی شي چې هغه ټول معلومات د تاریخ په ارتباط باندې حتی هغه ویډیویي یعنې هغه څه چې په داسې کولی شي چې هغه وګوري د هغې هم کې یعنې دغه هر څه شته دی ولې متاسفانه چې افغانان په دې برخه کې ډېر زیات ضعیفه دي یعنې دومره هغه تاریخي هغه ته ډېر متوجه نه دي او دا ډېر ضرور ده چې که سړی چې د خپل تاریخ او د خپل شاته د خبر نه وي نو هغه هیڅ وخت مخې ته نشي تللی نو دا که زمونږ کوز پښتانه دي او که بر پښتانه دي نو دا باید ټول اول دغه مهمه موضوع دا ده چې دغه دی باید لږ شاته متوجه شي او هغه خپل د تاریخ ته متوجه شي هغه د خپل ځان وپېژني خپل پلار نیکه وپېژني خپل قوم وپېژني خپله جغرافیه وپېژني نو دغه مسایل چې پښتنو په ذهن کې دغه هر څه کینی چې موږ دغسې یو ملت یو دغسې یو فرهنګ لرو داسې کلتور لرو داسې تاریخ لرو دغه شیونه چې به انسان کې دغه طبیعي حالت ته چې را رسیږي چې دغه شیان د انسان په ذهن ته راځي بیا هغه انسان خپله خود په خوده تغییر کوي هغه بیا خپله دغه هر څه سنجوي په دې هغه هر څه پوهېږي چې اوس زما ګټه زما تاوان په چی شي کې دی نو انشاءالله دا حالت به راځي او دا لوی افغانستان به جوړېږي نو دې ته ډېره زیاته مننه چې تاسې او خصوصا ډاکټر صاحب په دې ارتباط اوس موږ سره ماشاءالله ډېرې زیات ښې خبرې او هغه یو نیم هغه شعرونه په ترنم کې نو ماشاءالله همدغه مجموع کې همدغه دغه دي چې همدغه د افغانانو خلکو دغه ته رسېږي غوږونو ته رسېږي او دغه به یو بل ته انتقالېږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویله نو دا خو د عقل که نور څوک څه نه شي کولی دغه ویډیوګانې چې دغه د لوی افغانستان د تلویزیون په چوکاټ کې خپرېږي یا په مجموع کې نورې که هر څوک دا د خیر کار کوي حداقل دا باید شیر کړي دا باید دغه خلکو افغانانو ذهنونو ته ورسېږي چې وروره موږ دغسې یسو دغه حالت په موږ باندې دی او دې ته باید افغانان متوجه شي او دا انشاءالله دا لږ وخت غواړي او چې دې ته لږ نور هم کار وشي او لکه شانې نور هم افغانان وهڅول شي نو دا به زما په نظر ډېر ښه کاري نو خبرې ډېرې زیاتې دي بورا صاحب زه هم ډېرې خبرې نه کوم لږ ناوخت هم دی نو که تاسې یا ډاکټر صاحب کوم نظر لرئ مهرباني مننه رسا صاحب ډېره زیاته مننه د دې مخکې ما ایس پی آر په نوم باندې چې یو دغه دی د دوی ویاند د پوز ډاکټر صاحب له ویډیو خپره کړې وه هغه وایي ماته د یو پاکستاني خو پاکستاني پنجابي پاکستاني پښتانه باید د سپیکرونه کې او بلوچان او سندیان چې موږ یادوي اینه د پنجابي د یو کس په سر باندې وایي که زر افغانانو وینه وایي ماته د یو پنجابي نه وایي دا وایي کم ارزښت لري نو ګوره دوی ته دا د افغانانو خپله چې مسلمانان دي دوی لا بیا وایي چې موږ یو اسلامي هیواد یو نو بیا وګوره دوی لکه څه رقم په ټیټه سترګه او په کبرجنه سترګه باندې افغانانو ته ګوري او پښتنو ته ګوري
یوه خبره زه کومه دوی چې کله دا خبره کوي ځینې د ګل خانان ټایپ خلک چې هغه داسې فکر کوي چې دا ټول د پاکستان کې موږ هم راځو نو زمونږ وینه چې ده لکه د زرو افغانانو وینه او زمونږ د سره برابره د پنجابي بولي مګر هغه داسې نه دی هغه صرف د پنجابي وینه مقدمه د بالاتره ګوري که تاسو ته وګورئ دا خپله یو څو ورځې مخکې هغه څلور ماشومان چې شهیدان شولو هغه هم بیرته دوی ول هغه مسؤلیت هم بیا نه اخلي خپلې وولي په هغه ډرون باندې بمباري کړل ویشتل شهیدان یې کړل بیا بیرته ویل چې نه دا خو هغه د پښتونخوا طالبان چې د خپل خپلواکۍ دپاره مبارزه کوي وایي دا وایي د هغوی د لاسه شهیدان شوي نو ډېر یو مکار قوم دی مکر کوي همیشه د مکر نه کار اخیستلی دی پښتانه او بلوچان او سیندیان چې دي دا وژني او بیرته بیا هغه مسؤلیت هم رانه اخلي بیا د هغې نه هم دغه کوي نه چې دا خپله بیا بهانې جوړي کړي ځکه میډیا د دوی په لاس کې ده بیرته هغه وراړئ بیرته په خپله په هغه خپل قوم باندې وراړئ یوه بله طریقه باندې ورواړئ دا دغه واقع چې ده دا یو څه موده چې مخکې دا دغه کې وشوله بلوچستان کې چې ماشومانو باندې بم والوزو هغه خپله هغه هم دوی کړې وه ځکه دې په خاطر باندې چې په هند او افغانستان باندې دغه معاملې ورواړئ یا په هند باندې ورواړئ چې دا کار هغوی وکړي ځکه دا د پنجابیانو دا خصلت داسې دی چې دوی همیشه په وینو په سر باندې ډالر اخیستلي دي د امریکې نه ما سره یو بله ویډیو هم شته خو هغه اوس زه نن نه ږدمه ځکه هغې کې دا کار دی چې هغه ویډیو ده او بیا هغې باندې هغه د کاپي رایټ راځي نو هغه زه نه ږدم خو په هغې کې هغه دغه چې دی د مولانا فضل الرحمن دې ته دا دي چې هغه کوم قرارداد چې د پاکستان د قومي اسمبلي نه چې دغه کېدو پاس کېدو په هغې کې دا امضا کړې وه چې د ناټو ته دغه به هم ځي قطارونه به هم ځي او د دې نه به دا ډرون پاڅېږي او افغانستان به بمباري کوي او دوی بیا امریکې ته داسې ویل چې تاسو خپل ډرون بمباریګانې کوئ په قبایلو سیمو باندې او په افغانستان باندې موږ به احتجاجونه کوو خو موږ له ډالر راکوئ او بس تاسې خپل هغه بمباري او دغه انسان وژنې ته دې ته دوام ورکوئ نو دا د چې د ډالرو خلک دي پنجاب نه ورته پښتون ښکاري نه ورته سیندی ښکاري او صرف یوازې پنجاب ورته ښکاره کېږي خو ښه د سیندیان هم راپاڅېدلي دي ما دا څو ورځې کېږي زه د هغوی د مبارزې ینم ځکه د هغې هغه شپږ کناله چې دي هغه نهرونه یې ایستلي دي دغه نه د سیند د اوبو نه او هغه پنجاب طرف ته راوړي نو هغه ډېرې سختې مظاهرې شروع کړي دي ډېره زیاته خرابېګانې شي هلته پکې یو سیندی هم شهید شوی دی نو هغه پاڅونونه هم چې دي هغه هم دي د پنجاب دغه پوځ او ریاست په ضد باندې راپورته شوي دي نو انشاءالله تعالی دغه ټول دغه چې دي دا کومې مبارزې چې د پنجاب په ضد باندې کېږي دا به یو وخت رنګ راوړي او دغه ټولې صوبې او دغه ټول قومونه به د پنجاب نه خپلواکي اخلي ډاکټر صاحب تاسو کوم نور لنډ نظر لرئ هغه هم شریک کړئ بیا به پروګرام دغه کړو نو دغه نه وخت نه خو بیا ضرورت نشته دی او که وختي بیا یو څو کاله وړاندې ډاکټر صاحب دا وخت زمونږ خپله دی چې څومره موږ وخت لرو مهرباني ډاکټر صاحب نو بیا دا دغه دی ما یو څو کال 2000 کال کې د دویمې میاشتې 25 تاریخ باندې ما یو څه لیکلي د پنجاب په اړه باندې چې او د هغه نوم به د ملا صاحب نه علم لازمي نه ګڼم او د هغه په ارتباط باندې نو د دواړو ته ما یو شعر لیکلی اوس ټول خلک هغه ملا صاحب پیژني خو که دوی وانخلم هم پیژني چې دا څوک ښي نو د دواړو ته ما یو څه لیکلي وو او هغه پښتنو ته چې د دوی د تابعیت کولو د هغوی دپاره ځکه چې پاکستان خو په 1988 کې اسم نه درلودل دغه د مجاهدینو د برکت نه شلخي ټوپک به مجاهدینو ته ورکول او کلشنکوفي او کلکوفي به دوی بیا اغوستلې او د ګودامونو کې به کېښودلې نو د هغوی د افغانانو د پښتنو د ځورولو د وجې نه دوی اتوم بم ته او د پاکستان نوم په دنیا کې خلکو وپېژندلو نو ما په دغه دې ارتباط باندې یو څه لیکلي دي او غواړم که د شعر په ژبه تاسو سره شریک کړم مهرباني بالکل مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو نصیب خوري علمان پنجاب وسره کوي مینوم نشان پنجاب نن دا غیارو په لمسون باندې د شرم لوبې کړې پښتون باندې سمو ګناه سمو خطا کړې دا خیر کله تا نمون دفاع کړې دا مونږ روا که ناروا کړې دا آخر خطه مسلمان رورا وسره کوي مینوم نشان رورا
دا مسلمان دی بل ته ویلي دي ښه چې هغه بل سړي ته چې ځان ته مسلمان وي خو نوم یې نه علم یعنې مایل ته نوم لیکلی دی خو نوم یې نه علم په دې خاطر باندې آخر خو ته نوم مې واخله دا دومره څو په نه خپه کېږي ډاکټر صاحب خلکو ته ټول په کار دي نوم یې واخله او ته خو یې فضل رحمان رورا اوس ورکوي مې نوم نشان رورا ای اخته شوی زمون خون باندې نن د اغیارو په لمسون باندې راشه نور پلمې مه کوه زمونږ په خاوره کې حملې مه کوه پورته نظر مې له شملې مه کوه پورته شمله مې په جهان پنجابه اوس ورکوي مې نوم نشان پنجابه د شرم لوبې کړې پښتون باندې نن د اغیارو په لمسون باندې تر صوبت د بل په کور کې اوسې بلې لمبې دي په بلور کې اوسې تر کومې ته به شر او شور کې اوسې تر صوبه ګرځې سرګردان پنجابه اوس ورکوي مې نوم نشان پنجابه ډېر یم خفه ستا په ژوندون باندې یا اخته شوی زمونږ خون باندې راځه چې کینو خپل ټغر باندې دا هغه پښتنو ته ما ویل چې راځئ چې کوزي پښتونخوا چې موږ په یو ټغر کینو راځئ چې کینو خپل ټغر باندې د پښتنو د زړګي سر باندې لویه جرګه به شو خیبر باندې راځه خفه کړو دښمنان ورورا اوس ورکوي مې نوم نشان ورورا تعهد وکړو یو تړون باندې نن د اغیارو په لمسون باندې پس له هغې څخه به ځان جوړ کړو دا ښکته پورته به افغان جوړ کړو له وران وطن به ګلستان جوړ کړو د رحیمي دی دا ارمان رورا اوس ورکوي مې نوم نشان رورا وطن وران شوی قتل خون باندې نن د اغیارو په لمسون باندې ستاسو نصیب هوري علمان پنجابه اوس ورکوي مې نوم نشان پنجابه نن د اغیارو په لمسون باندې کړي دسیسې زمونږ بېلتون باندې نو محترم زماني صاحب دوی د دسیسه ډېره عمیقه او ډېره ژوره ده او د دغه د تش په نامه سوی ملایانو په لاس باندې غواړي او د دغه پښتنو په ذریعه باندې غواړي چې د لوی افغانستان جوړول شاته وغورځي چې څومره چې د دوی وسه کېږي چې دغه پروسه دوی ناکامه کړي بالکل ډاکټر صاحب ډېر ښایسته او ډېر ښایسته ترانه مو کوي او ډېر په مفهوم او دا صاحب څنګه شعر خلاص شو کشته دی خلاص شو وروره دا ماسب دي دواړو د خو تاسو را باندې نوم دغه کته د شا پروا نه ساتو خو په دې خاطر چې لازم نه کتل چې دی نوم والم ساخل دی کنه دی ډاکټر صاحب خم کړی دی ما ور خپل مخکې هغه ویډیو نشرونه خود سره زول هغه په تصویر سره پیدا کوم ځکه به دا کاپی رائټ راځي به زمونږ ویډیو باندې سټرایک کوي کنه لکه دې په خاطر نشر نه کړ چاغي کی دا ژورنالیست سوال کوي و تا خپل په دغه چې قانون چې قرارداد او قانون چې پاس کېدو ستاسو کې وې امضا هغه ویل بالکل ځکه ما خو د پاکستان ورانه دل نه بوختل ګوره دا دومره یو دغه سره دی ان دې نه پښتونولي شته نه به اسلامیت شته دا ټول شي نه د پاس دغه یو شی بخنه غواړم تاسو خبرې مې ونی ولا دغه یو شی د لوی افغانستان د تلویزیون اوریدونکو سره باید شریکم چې پرویز مشرف نه غوښتل چې ملا ضعیف دغه ته حواله کی امریکا ته حواله کی نو هغه پام دی باندې مولوی فضل الرحمن او د پاکستان ټول عالمان را وغوښتل او مولوی فضل الرحمن ورته ویل چې موږ ته د پاکستان موجودیت مهم دی نه د مولانا د مولا عبدالسلام ضعیف دا ورته په لاس باندې ورکړه موږ ته د پاکستان موجودیت مهم دی نو نن په دې باندې باید موږ په دې باندې پوه شو چې دغه عالمان د دین په نوم باندې زمونږ دیني عالمان امریکایانو ته په لاس ورکړي دي بالکل او ډاکټر صاحب راځي بیا او مشرف د سیم ویلي یو د مولا عمر غوندي پښتون چې د خپل میلمه په خاطر باندې ټول خپل حکومت پرې غوښتو او جګړه وکلاوي او څنګه پښتون دي چې وایي چې د خپل پښتون رور می امریکا ته حواله کړي وي مشرف ویل ما غوښتل چې دا د قبایلی سیمو طرف ته لاړ شي کنه بیا به تا که چا مړ کو دغه کو بیا وایي ځ خپل یو کار وشو خو بس دیو ته ویل چې دا سره دغه
بیا وروسته وایي دا هم وایي بیا چې د مونږ چې وایي ډوډۍ خوړله بیا دا مشرف وایي وایي دا بیا سوچ کې لاړ چې ما چېرته کله دا خبره وکړه وایي د هغې نه بعد بیا دا ډېر اوږد سوچ کې لاړ هغه ډوډۍ ولا بیا خوند ورکړو یا ته وایي ډېر زیاته مختلف قسم غذاګانې پرتې وي خو وایي دا بیا خپل هم دغه سوچ کې لاړ چې ستا غوندې پوښتون هم شته بالکل بابا صاحب دی خو اوس مطلق غلامان شوي دي ځکه خو کلونه همداسې روزل شوي دي ایسا یې همداسې روزلي دي پنجاب همداسې روزلي دي بابا صاحب هغه ټولې لارې چارې هغه تخنیکونه هغه تقریرونه هغه سیستم ورته ټول پنجاب ورته وایي چې داسې وکړئ کله کله سمبولیکي حمایت دغه کې انتقاد هم په پنجاب وکړي یا کله داسې خپل منځ کې دغه هم د سره برابر کړي خو دا ټول هر څه د پردې تر شا د پنجاب د کنټرول لاندې دی او څنګه چې هغې غواړي هماغسې د استعمالي متاسفانه نو انشاءالله دې باندې به نورې خبرې کوو به ووایم که نور تاسې چې نه لرئ ډاکټر صاحب چې نه لري نو دا پروګرام به انشاءالله ختم کړو ډاکټر صاحب تاسو څه مهرباني ژوندي اوسئ بس ستاسو په اجازه باندې تاسو ته او ټولو محترم رسا صاحب ته او د ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته ښه شپه کوم ځای کې شپه کوم ځای کې ورځ ښه ورځ او د بل پروګرام پورې د ستاسو او ټولو دوستانو د الله په امان بس مننه ډاکټر صاحب خبره تیارې تاسو وکړه نو الله په امان السلام علیکم